بیبي فاطمه ژوند وګورئ، د خپل حضور پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ژوند وګورئ، نو انشاءالله کامیابي ده. نن زمونږ که ملک تباه دی که زمونږ نن کور تباه دی، نو دا همدغه وجه ده، محرم او د نامحرم مونږ ته پته نه لګي. که هسپتالونه وګورو نو هم د محرم او غیر محرم پکې تمیز نشته. وایي په هغه کور باندې د عذاب خطره ده، په کوم کور کې چې جبرائیل علیه السلام وایي چې په میلمه باندې یو سړی ناراضه کیږي، په راتلو یې خفه کیږي. یار نور خبرې نشم کولی، بس سټاپ که سات سټاپ که بس سټاپ که. ځوانان هم تباه برباد او تور سرې هغه رانه هم ټیک ټاک سټارانې شوي، ځوانان هم ټیک ټاک سټاران شو. دا به څه کېږي جي اخر؟